جامون دیلوگه مسافری موری پیون جامون دیلوگه شما مسافری موری اوگو بچو تخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. د تلپاتې څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د شرق راډیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو یو ځل بیا د خپل ورور د خپل کوربه د توریالی ساحل د مینې او د خلوص نه ډک سلامونه او نیکې هیلې قبوله او منظوره کړئ. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګورئ چې نن یو ځل بیا موږ د شرق راډیو تلویزیون مخې ته ولاړ یاستو چې خوشبختانه نن مو بیا هم هغو خویندو ورونو ته بلنه ورکړې چې د ژوند مختلف پړاوونو سره لاس او ګریوان دي. د دې ترڅنګ زمونږ یو خوراکی چې په سرخودو بټیو کې په سره رود ولسوالۍ سرخودو بټیو کې خښتې اچولې د ګلالۍ په نامه باندې تاسې خپرونه د شرق راډیو تلویزیون د لارې ولیده چې دغه خوراکی ته مو هم بلنه ورکړې. د دې ترڅنګ موږ نن په دغه شرق راډیو تلویزیون په انګړ کې څلوېښتو هغو خویندو ورونو ته پشخانې به هم ورکو چې موږ او تاسې ګورو. د ګرمۍ موسم دی. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې رابولم د نن ورځې دغه توضیح ته چې تاسې د نږدې څخه وګورئ په دې هیله چې خپرونه تر پایه پورې وګورئ او د خپرونې تر پایه پورې موږ سره پاتې شي. زه د دې خاورې بچی یما یتیم یما یتیم او زه د دې خاورې بچی یما یتیم یما یتیم پیابلی لیوانې یما یتیم یما یتیم پیابلی لیوانې یما یتیم یما یتیم زه د دې خاورې بچی یما یتیم یما یتیم پیابلی لیوانې یما یتیم یما یتیم پیابلی لیوانې یما یتیم یما یتیم پلارا ته ژوند دیوې ما بخیر ولی غوښتلو زه به ولې لیونې وې دا چې هر سره نه پاتې دا چې هر سره نه پاتې دا چې هر سره نه پاتې زه د کور د سر سړی یما یتیم یما یتیم سر سړی یما یتیم یما یتیم پیابلی لیوانې یما یتیم یما یتیم پیابلی لیوانې یما یتیم یما یتیم قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تېره ورځ د شرق راډیو تلویزیون د لارې یوه خپرونه نشر شوه د ګلالۍ په نامه باندې چې زمونږ دغه ګلالۍ خوراکی په بټیو کې په دغه نازکو لاسونو باندې خښتې اچولې چې پلار یې د ملي اردو سربازو د معاش د ترلاسه کولو لپاره کابل بانک ته ولاړه او په کابل بانک کې چې کوم انتخاري وشو هلته زمونږ دغه سرباز ورور شهید شو او هغه واړه واړه کوچني کوچني ګلالي ګلالي ماشومان یې بې سرپرسته پاتې شو.
نن موږ سره یو حاجي صاحب چې په پښتونستان واډ کې دوکان لري چې ماته یادونه چې زما نوم تاسې ماخلي دغه ګلالۍ کورنۍ لپاره دغه ګلالۍ خوراکۍ لپاره 1000 افغانۍ راکړې دي 8500 کلدارې راکړې دي په 3500 کلدارو باندې موږ دغه کوچنی ګلالۍ ورور ته چې د ګلالۍ خوراکۍ ورور دی زموږ د دغه سرباز زوی دی چې دغه مې یو بایسکل واخیسته چې په خپرونه کې دغه ورور یادونه کوي چې کله پلار مې د کور نه وته نو ما ورته 50 روپۍ ورکړې چې ما ته بایسکل راوړه متاسفانه اوس پلار ته هر ډول خبرې کوي په زړه کې هر خبره راځي چې پلار مې خپله هم ورک شو او ما ته یې بایسکل رانوړو نن مو د دغه حاجي صاحب په مرسته باندې دغه ورور هغه زړه ارمان پوره کړ الله تعالی دې دغه حاجي صاحب ته جنتونه په نصیب کړي او الله تعالی دې ورته دغه مرسته په هغه ځای کې په کار راولي چې چېرته یې اړخ لګېږي او موږ او تاسې نه زموږ د ښو د بدو پوښتنه کېږي ګلالۍ او د ګلالۍ مورکۍ او هغه خورې او هغه ورور یې دلته زما تر څنګ ولاړ دي چې غواړم د دوی سره خبرې وکړم لومړی غواړم چې د ګلالۍ سره خبرې وکړم ستړی مې شي ګلالۍ بچی ګلالۍ مونږ چې تاسې ته ټلیفون وکړو او تاسې چېرته وې بچی مونږ کابل کې ولې جلال آباد نه مونږ خو تاسې سره خپرونه په سرخودو بټۍ کې چمتو کړی او تاسې کابل کې څه کوئ بچی تره سره مې خښتې اچوم دلته کارونه بند دي دلته کارونه بند دي او لکه په بټۍ کې دلته جلال آباد کې کارونه بند دي تاسې کابل ته تللي یاستې او هلته د خښتو په بټۍ کې خښتې اچوئ او ها بچی اوس راته دا ووایه چې روژه دی په روژې نه وروستو به د خیرو سره اختر راځي د اختر لپاره د جامې څپلۍ داسې نور څه بنګړي نکریزې څه اخیستې دي که نه کله بچی چې پلار د ژوندی و دا شیان به یې درته اخیسته لږ خو په خپله ووایه د پلار کومې خبرې درته یادېږي په اختر کې په روژه کې په داسې نورو وختونو کې هغه به تا ته کوم داسې شیان یې راوړلو ګلالۍ راته ووایه بچی مونږ له به جامې راوړلې مونږ له به نکریزې راوړلې مونږ له به بنګړي راوړلې پلار دا خبرې یادېږي چې موږ به مدرسې وتلو مونږ له به د مدرسې جامې راوړلې مونږ چې به مکتب له تلو مونږ له به د مکتب جامې راوړلې چې اوس مړ شي مونږ له یو څه کندخانه کې هغه مور ته دې ګورې ګلالۍ او خپل هغه ورکوډۍ خوراکۍ ته ګوري چې تېره ورځ تاسې مورکۍ یادونه وکړه چې د دې په ګرده کې تیږې دي چې د یو عملیات خو من کړی د بل وس او توان نه لرو غواړو چې د دې عملیات هم وکړو زړه کې د څه راځي بچی دغه خپل کورنۍ ته ګورې زړه کې د څه راځي بچی چې دا د پلار هم ژوندی اوس به زما رور له اپرېشن کړی وی خور له به اپرېشن کړی وی د رور مې په ستونو کې غوښې دي د خور مې په دشي کې دغه دي تیږې دي قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د ګلالۍ د سترګو هسې ګوري د دې په سترګو کې نن هم وخت کې شته دی د ګلالۍ نه صرف ما دا پوښتنه وکړه چې د پلار کومې خبرې درته یادېږي د ګلالۍ د سترګو نه وخت کې دارې وهي تاسې په خپله ګورئ ښه ګلالۍ بچی راته دا هم ووایه چې اوس تاسې تللی یاستې هلته کابل کې هلته مو ژوند څنګه دی هلته خښتې چې ته اچې هلته به څومره ستونزو سره مخامخ کېږې څنګه خښتې اچې دا خو هم مونږ ته ووایه بچی لکه دلته چې څنګه اچولې هم هلته هم هسې اچم لکه هلته هم په تا باندې همدغه بوج دی د کورنۍ لپاره څه نفقه برابرې خښتې اچوې او بیا چې کومې پیسې تا ته لاس ته راځي هغه وړې خپل مورکۍ ته ورکوې او په هغې باندې تاسې ژوند تېروې بچی او قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو خو بیا هم تاسې ته یادونه کوم چې دغه ګلالۍ ته تاسې د خور په نظر وګورئ تاسې د خپل هغه ستاسې په کور کې هغه واړه واړه ماشومان دي ستاسې هغه ماشومان چې کوم یو دي د خپل هغه لور په نظر تاسې دې ته وګورئ کولای شي د ګلالۍ دغه وخت کې وچې کړئ ګلالۍ دغه ستاسې امانت و موږ سره بچی چې دغه حاجي صاحب موږ ته راکړی و
او زه غواړم چې تا ته دغه هم وسپارم تر څو پورې چې دغه ستا حق تا ته بیا هم ورسیږي بچیه. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د یادونې وړې بولم چې دغه حاجي صاحب کله ماته دا پیسې وسپارلې. د دې ترڅنګ د دغه حاجي صاحب کوم خپلوان به یې کیدای شي کوم ملګری به وي چې ډاکټر دی او موږ سره یې ژمنه کړې چې پر روانو ورځ دوو کې به تاسې وګورئ ګلالۍ دغه بل خوراکۍ چې ما یادونه په خپرونه کې کړې چې د ګلالۍ نه مشره دی د دې عملیات به هم انشاءالله چې د هیلې خیره بنسټ په همکارۍ سره به کیږي. نږدې ورځو کې به انشاءالله موږ تاسې ته د ګلالۍ د خور د عملیات کلیپ به هم تاسې ته ښیو. دا واله ګلالۍ بچی دې کې پیسې دي دا پیسې وباسه او لږې وشماره بچی. یو دا لس چې دی 500 دي که نه لسو نه د 50,000 روپۍ جوړېږي او 1000 افغانۍ 3.5 کلدار یم بچی ستا ورور ته بایسکل واخیستو چې په زړه کې ډېر سخت ارمان دو او موږ غوښته بچی چې ستا د ورور دغه د زړه ارمان پوره شي د دغه حاجي صاحب په همکارۍ سره او د هیلې خیره بنسټ په همکارۍ سره چې تل یې تاسې غوندې خویندو لپاره تاسې غوندې ورونو لپاره ستاسې دغسې کورنۍ لپاره تل نه ستړی کېدونکې هلې ځلې کړي دي. پیسې دې در ورسېدې ګلالۍ؟ او خوشحاله یې بچیه؟ او خوش اوس هغه حاجي صاحب به د شرق راډیو تلویزیون د لارې تا ګوري چې هغې ته څه ویل غواړې؟ که د هغې له ډېره ورکړي چې موږ یتیمانو باندې رحم وکړو د ټوله جنتونه دغه کړي. خوشحاله اوسئ ګلالۍ خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو غواړم چې د ګلالۍ مورجانې سره هم 2-3 خبرې وکړم تر څو پورې چې دغه مورجانې موږ ته څه ویل غواړي. ستړی مه شې مورجانې ته هم په لوړ اواز موږ سره خبرې وکړه. زه پوهېږم په زړه کې د درد دی دغه همدا اوس د خپل دغه د ګلالۍ د لورکۍ دغه اوښکو ته وکتلې د زړه نه به د یو خدای خبرې مورجانې راته ووایه چې اوس څنګه چې ما تاسې ته ټلیفون وکړو تاسې کابل کې وې او تاسې ته مې د کابل نه زحمت درکړو لومړی تاسې نه بخښنه غواړم چې دومره تاسې موږ سره په زحمت شوې. مورجانې راته ووایه اختر د خیرو سره را روان دی د روژې خو به موږ تاسې ته کلیپ واخیستې او زموږ ټولو هیوادوالو ولیدې اوس د خیرو سره اختر را روان دی. اختر لپاره دغه زامنو ته د کوم جامې اخیستې دي دغه لورګانو ته د کوم جامې اخیستې نه دي اخیستې دغه هم راته لږ ووایه مورجانې. جامې لا اوسه پورې هم نه دي دغه کړي وسیله هم دغه د خوراک څښاک یو شی شی پې دغه کور دغه هم پې روانه دا ماشومه چې کار کوي نو په دې به د کور څه دغه وساتله شي. مورجانې په نورو اخترونو کې به د خاوند تر څنګ په دغه ماشومانو باندې په دغه یتیمانو باندې د پلار سوری و نن الله تعالی تېنه د پلار سوری واخیسته. زړه کې د څه راځي مورجانې چې اختر را روان دی څه به کوئ یو سیاسره یاستې څه به کوئ دا هم راته ووایه. بس دغه یې ژړا ده کوي هېڅ وس هم نه رسېږي چې پلار ژوندی او دا ارزی نو دوله میاشت میانه کالي کور چاپړي هر څه به ول راوست. بس اوس چې دوی وایم چې پلان کیلی کړي هغې یې کولی یم صبر کوئ د هغوی پلان دی ستاسو نشته غټ ورور هم نشته پلار هم نشته نو څه یې کوم. بس دغه غریبه د تاوه د کار کوي کار نه چې خوشي شي منډې کې باټه کې کوله وکړي یا پوچای نیمه هغه خرڅه کړي په هغې موږ ژوند کله چې ګلالۍ خښتې اچوي او خښتونه خوشي بیا لاړه شي کوله وکړي هغه بوجای بیا خرڅه کړي بیا د هغه نه وروسته کوله اوچتوي. تکه توره په بدو ورځو د لیدو نه بس. ها مورجانې راته دا هم څه ووایي چې په دغه اختر کې هغه نورو کورنیو ته به ګوري هغه نورو خلکو ته به ګوري چې د ماشومانو پلار یې ژوندی وي هغې ته ډول ډول د اختر لپاره شیان اخلي یو جوړه نه 2-3 جوړې 4 جوړې ورته کالي اخلي موټر کې ځان سره کېنولی وي بازار ته یې بوځي. ستاسې خو هغه
ماشومان چې ستاسې به بازار ته بوتللې او هغه هم تاسې نه خدای واخیستو دوی به هم دغسې به دوکاله و هر څه غم نه به زه خلاصوي لکه دا اختر به دوی بې کالي تېروي بس همدغسې ډېر تېر شو دا 15 کاله وشو ډېر تېر شو نور به هم تېر شي تر څو پورې چې زموږ د ژوند دغه سفر لنډي چې دا رور غټ شي بس دا غریبه به څه شی وکړي څلور خویندې دا یو رور یوازې دا 15 شپږ کسه کور دا ماشومه کالي ورسوي چپړه ورسوي یو شی مورجانې نن تاسې سره دغه حاجي صاحب مرسته وکړه او ما سره یې ژمنه کړې چې په نږدې ورځو کې انشاءالله ستا دغه بل لور چې تاسې یادونه وکړه چې د دې د یو ګردې موږ عملیات کړی او بله ګرده کې تیږې دي او موږ سره وس او توان نشته دی چې موږ د دې عملیات وکړو انشاءالله نږدې ورځو کې به موږ بیا تاسې ته زحمت درکوو چې تاسې بری شي د دغه خوراکۍ به موږ عملیات کوو او کلپ به بیا هم د شرق راډیو تلویزیون د لارې نشریږي دغه حاجي صاحب ته څه ویل غواړې مورجان بس هغې له دې الله پاک په کاروبار کې برکت واچوي الله دې د هغې دنیا په ښې کې بختور شپې او ورځې دي بیا نه مرسته چې شوې د هغې رور پسې مې سبق ویلی 15 سپارو ثواب مې وربخلې دې پسې بیا مو کوم خدای دې ولا د دې نه زیاته دغه ورکړي الله دې پرې ورحمېږي چې زما په بچو څوک رحم کوي خدای دې ورباندې ورحمېږي خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دا هغه خوراکی دی چې د ګلالۍ نه ما یادونه په خپرونه کې هم کړی و چې مشره دی زموږ دغه حاجي صاحب چې موږ سره مرستې کړي هیله خیره بنسټ سره چې د دغه کورنۍ خپرونه د شرق راډیو تلویزیون د لارې نشر شوه موږ سره یې ژمنه کړې چې دغه په ورځ دوو کې انشاءالله چې د دغه خوراکۍ عملیات به هم کیږي چې موږ یو ډاکټر صاحب موږ ته ویلي دي چې دې به تاسې بیا راولي او انشاءالله چې موږ به یې عملیات کوو او د الله د رضا لپاره ښه اوس خو راته ووایې چې څنګه یې خبرې نه کې را سره د پتیزه خبرې وکړه څنګه یې قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دا هغه ورور دی چې د دغه ورور مرکې یادونه کړی و چې کله مې خاوند د وظیفې نه راغی او د معاش اخیستو لپاره کابل بانک ته لاړه د تلو نه مخکې دغه ورور ورته 50 روپۍ ورکړي چې پلار جانه ښار ته ځي او ما ته به بایسکل د ځان سره راوړي د تقدیر لیک وګوره چې هغه پلار ته څه معلومات و څه پته و هغه پلار ته چې زه به ځمه او زه به په انتحاري کې خپل ژوند د لاسه ورکوم دا ورورکۍ اوس یادونه کوي چې ما مې پلار ته 50 روپۍ هم ورکړې او بایسکل یې ما ته هم رانهوړه او په خپله هم ورک شو دا ورور نه پوهېږي چې پلار مې اوس په دې دنیا کې هم نشته هغه وخت به دا د دې نه هم وړوکی و د دې په سترګو کې همدا اوس او هم تاسې وګورئ چې اوښکې دي د دې د سترګو نه همدا اوس اوښکې تاسې ګورئ چې روانې دي ما صرف د دې یادونه وکړه د دې یادونه مې وکړه چې دا ورور پلار ته 50 روپۍ ورکړي و چې ما ته بایسکل راوړه او پلار یې د تل لپاره لاړو د دوی سره خدای پاماني وکړه جاړه مخه که پلار دې نشته په دې هیواد کې زمونږ ډېر زړه سوان خلک شته زمونږ ډېر داسې خلک شته دی چې د هغو خلکو بدولت د هغو خلکو په وجه دغه دنیا ودانه او آباده دی ښه اوس راته ووایه چې دغه حاجي صاحب تاسې سره مرستې وکړې بچیه جاړه من ور بس دی تا ته یې بایسکل واخیستې ستا د زړه ارمان یې پوره کړو څه ویل غواړې بچیه لږ خبرې خو موږ سره وکړه که وښه بچیه خبرې وکړه په لوړ اواز خبرې وکړه حاجي صاحب نه څه مننه کې د دغه ماشوم سره د ویلو لپاره هیڅ داسې الفاظ نشته هیڅ داسې خبره نشته صرف یې په سترګو کې اوښکې دي ښه ته اوس داسې کار وکړه خیر دی خبرې به مونږ سره هغه کړو نور مه ژاړه ښه زه نه غواړم چې نور تا په ژړا کړم په دې بایسکل بچی ته کښېنه چې بایسکل چلوی شي او که نه مونږ دې وګورو او بیا به تا سره خدای پاماني وکړو او ته به د خیرو سره لاړ شي صحیح دی صحیح دی بچیه ښه دې باندې کښېنه تله زه د دې خاورې بچی یما یتیم یما یتیم او زه د دې خاورې بچی یما یتیم یما یتیم
پیا بللې ونې یما یتیم یما یتیم پیا بللې ونې یما یتیم یما یتیم زه د دې خاورې بچې یما یتیم یما یتیم پیا بللې ونې یما یتیم یما یتیم پیا بللې ونې یما یتیم یما یتیم قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو زمونږ یو ورور چې په ننګرهار عالي لیسه کې متعلم دی 8 جوړې کالي ماته د نارینهو چې د روژې نه مخکې ماته سپارلي وو چې دا هغه اړمنو کورنیو ته تاسې ورکړئ ما غوښته چې اختر ته څو ورځې پاتې شي دغه کالي زه هغه خپلو وروڼو ته ورکړم د دې تر څنګ زمونږ یو ورور چې شرق راډیو تلویزیون ته راغلی او دلته یې مونږ ته څه د کور جامې سپارلي دي چې په هغه کې نارینه جامې هم شته زنانه جامې هم شته دی او څه د اشپزخانې لوښي دي چې هغه به هم موږ دغه اړمنو کورنیو ته سپارو څنګه چې ما ته یې یادونه وکړه چې د خیرو سره څو ورځې وروستو اختر دی غواړم هغه ګلالۍ او ګلالۍ هغه ورور ته او د مورکۍ ته دوی ته هم څه جامې ورکړم دې کې بچی د اختر پیسې دي ستا جامې ګنډلو د اختر پیسې دي ستا دا به هم یو خیاط ته به ورکړې او ځان ته به وګنډې بچی ښه دا جانې ګلالۍ مور ګلالۍ دا ته واله دا بچی ته واله صحیح شو ګلالۍ دا یو بلند ته واله ښه بچی اوس ما سره خدای پاماني وکړي او زه بیا تاسو ته زنګ وایم د عملیات د دې لپاره اوله دې ته خو ما ور نه کړم دا واله ګوره زه وایم چې دا ولې خفه دی زه وایم چې دا ولې خفه دی زما خورکۍ مانه تا ته درکوم بچی ښه تا ته نورې درکوم ښه نږدې ورځو کې به تاسو ته مونږ بیا زحمت درکو او تاسې به راشئ دا خورکۍ عملیات به وکړو مورجانې او اوس خدای په امان ښه لاس راکئ لاس بل لاس راکړه بل لاس راکړه بل لاس راکړه بل لاس راکړه نور مه جاړه ښه انشاءالله چې زه یم ښه زه به هر وخت تا سره مرستې کوم ښه هر وخت به تا سره مرستې کوم ګلالۍ خدای په امان بچی هله ځې ځې نور لاړه شي ښه زما بل ورور هم راغلی زما بل ورور هم ځې خدای په امان زه د دې خاورې بچی یما یتیم یما یتیم او زه د دې خاورې بچی یما یتیم یما یتیم بیا بللې ونې یما یتیم یما یتیم بیا بللې ونې یما یتیم یما یتیم زه د دې خاورې بچی یما یتیم یما یتیم بیا بللې ونې یما یتیم یما یتیم پیا بللې ونې یما یتیم یما یتیم چې مور یادونه وکړه چې ته د وینې کمښت لرې او تا ته هر دوره کې وینه درکول کیږي بچی نوم دې راته ووایه چې نوم دې څه دی اکرم په تیز خبرې وکړه هلته هغه ته وګوره کیمرې ته وګوره په تیز خبرې وکړه چې اکرم کوم ځای نه راغلی بچی کوم ځای نه ښه پلار دې شته بچی یتیم یې ښه بچی اوس چې کله وینه دې کمیږي او تا ته وینې ته ضرورت چې زه تا ته وینه څوک درکوي بچی خلک درکوي خلک درکوي ښه اوس د چې پلار نشته دی او اختر کې د جامو ته ضرورت دی بچی زړه کې د څه راځي راته دا ویلی شي بچی خبرې په لوړ آواز وکړه پلار دې نشته دی بچی جامې به درته څوک اخلي بچی ښه نن ګوره دغه ورور مونږ ته 8 جوړې کالي سپارلي وو مونږ تا ته درکړې صحیح شو او زمونږ یو بل
ورور هم مونږ سره همکاري کړی دی چې ما یادونه وکړه چې لباسونه یې راوړي دي، اشپزخانې لوښي راوړي دي، او زمونږ یو مورکۍ چې په یو لیسه کې قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د یاده مې ونه وځي، او چې یو مورکۍ په لیسه کې استاذه دی، ما ته د زکات پیسې راکړي وو چې دغه د ورور دغه جامې چې زه کله دیو ته ورکوم، دوی ته زه هغه پیسې هم ورکوم چې د اختر خرچه او د دوی د جامې د ګنډلو خرچه هم دی، چې دغه مورکۍ چې زه لیسې ته وغوښتم او ما ته پیسې وسپارلې، د هغه مورجانې امانت دی مو سره چې زه غواړم دغه ماشومانو ته دا هم ورکم. دا مواله بچی دی کې پیسې دي ښه پوه شي، او دا د اختر خرچه ده دی. اوس څه ویل غواړې، مننه کوې او که نه کوې بچیه؟ ښه اوس خوشحاله یې بچیه، اختر به دې ښه تېر شي بچیه. بره لږ وخانده که نه، لږ بره داسې مونږ ته وګوره، دا چپ لرې که دا هغه دی، لږ وخانده مونږ ته اوس. خوشحاله اوسې، خوشحاله اوسې. ځه بچیه راځه، راځه دا دې مواله راځه. یما یتیم یما یتیم پیابل لیوانے، یما یتیم یما یتیم. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د هیلې خیره بنسټ سره ما تل یادونه کړې چې دغه ډول زمونږ هغه ورونه او هغه خویندې چې معلول او معیوب دي مونږ سره ثبت او راجستر دي، چې هیله کوم تاسې ټولو هیوادوالو نه چې خپلې مرستې هیلې خیره بنسټ ته راولېږي، تر څو مونږ دغسې خپلو هغو ورونو او خویندو ته وسپارو چې د ژوند پړاوونو سره لاس او ګریوان دي. اختر کې به ځان ته وګنډې ښه صحیح شو. ځه زه د دې خاورې بچی یما یتیم یما یتیم، او زه د دې خاورې بچی یما یتیم یما یتیم پیابل لیوانے، یما یتیم یما یتیم پیابل لیوانے، یما یتیم یما یتیم. زه د دې خاورې بچی یما یتیم یما یتیم پیابل لیوانے، یما یتیم یما یتیم پیابل لیوانے، یما یتیم یما یتیم. مکتبے وے کم پلارا تجوندے وے ما بخیر ولی غختلو زبا ولی لیوانے وے داچ ہر سرا نہ پاتے، داچ ہر سرا نہ پاتے، داچ ہر سرا نہ پاتے. عزت کور د سر سړی یما یتیم یما یتیم، زد کور د سر سړی یما یتیم یما یتیم پیابل لیوانے، یما یتیم یما یتیم پیابل لیوانے، یما یتیم یما یتیم.